الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه د واده زلمي ته واده مبارک شه. څو شعره درته وایم چې پړق به را پرېوځي اسمان که زما چغې واوري، پړق به را پرېوځي اسمان که زما چغې واوري، خو شک مې نشته په ایمان که زما چغې واوري. او زما محل ته ناستې پاستې ته پسخېږي خو بس، زما محل ته ناستې پاستې ته پسخېږي خو بس، توبې به وباسي خواران که زما چغې واوري. مننه. او چېرته په ښه زیري په خېټه کې خوشحاله شمه، چېرته په ښه زیري په خېټه کې خوشحاله شمه، ویم خفه نه شي یتیمان که زما چغې واوري. او نری یو بل شعر دی چې سړی به نه یم که په شپه مې جانان را نه وستو، سړی به نه یم که په شپه مې جانان را نه وستو، ارمان ارمان دی نو ارمان که زما چغې واوري. او مننه. ما ته معلوم دی ما یوې سختې له نه ورکوي افسر صاحب، ما ته معلوم دی ما یوې سختې له نه ورکوي، راځي به خامخا یاران که زما چغې واوري. ما ته معلوم دی ما یوې سختې له نه ورکوي، راځي به خامخا یاران که زما چغې واوري. خبر به نه وي چې زما خپکې ازغی تلی دی، ما ته ودرېږي خو کاروان که زما چغې واوري. خبر به نه وي چې زما خپکې ازغی تلی دی، ما ته ودرېږي خو کاروان که زما چغې واوري. مننه چې غزل درته وایم نوی غزل دی افسر صاحب، چې داسې خو نه وه چې سهل د اضطراب هم نه و، داسې خو نه وه چې سهل د اضطراب هم نه و، بدقسمتي دا وه چې موږ سره کتاب هم نه و. داسې خو نه وه چې سهل د اضطراب هم نه و، بدقسمتي دا وه چې موږ سره کتاب هم نه و. او ګلوما پاڼې شوم چې ځمکې ته دې وویشتمه، ګلوما پاڼې شوم چې ځمکې ته دې وویشتمه، بیا چې دې پورته کړم زما وجود کتاب هم نه و. ګلوما پاڼې شوم چې ځمکې ته دې وویشتمه، بیا چې دې پورته کړم زما وجود کتاب هم نه و. او دا چې نامې مورخ پرون په اور پسې کړې، دا چې نامې مورخ پرون په اور پسې کړې، د دوی په سترګو کې د مخکې تللو خواب هم نه و. دا چې نامې مورخ پرون په اور پسې کړې، د دوی په سترګو کې د مخکې تللو خواب هم نه و. او چې په شیشه شومه هر چا راپسې چغې کړلې، چې ورسېلمه شومه د چا سره جواب هم نه و. چې په شیشه شومه هر چا راپسې چغې کړلې، چې ورسېلمه شومه د چا سره جواب هم نه و. او خدای خبر ښکلي به تې ولې په تش لاس تنېدل بصر صاحب، خدای خبر ښکلي به تې ولې په تش لاس تنېدل، زما د زړه بازار خو هغه وخت خراب هم نه و. خدای خبر ښکلي به تې ولې په تش لاس تنېدل، زما د زړه بازار خو هغه وخت خراب هم نه و. او حیران شوم یار د دې مالي تندی په څه پړقېدو، ضمیره حیران شوم یار د دې مالي تندی په څه پړقېدو، په دې چمن کې خو نو ستا په شان ګلاب هم نه و. حیران شوم یار د دې مالي تندی په څه پړقېدو، په دې چمن کې خو نو ستا په شان ګلاب هم نه و. او پنکاره یاره ته د داسې خلکو خواله لاړې، افسر صاحب ډېر په بخښنې، پنکاره یاره ته د داسې خلکو خواله لاړې، چې اهمیت د چا په زړه کې د رباب هم نه و. پنکاره یاره دا فیل بدی دی، فیل بدی دی. فنکاره یاره ته د داسې خلکو خواله لاړې، چې اهمیت د چا په زړه کې د رباب هم نه و. او تاجه زما مقصد جنت نه و د خدای رضا وه، تاجه زما مقصد جنت نه و د خدای رضا وه. ما هغه وکړه چې په کوم څه کې ثواب هم نه و. د وړوکې غونډه کې نظم باندې اجازه اخلم چې نظم عنوان دی چې اعلان. پام مې راغی چې رالوی شوم، پام مې راغی چې په هر کلي کوڅه کې د یو چا نامه خپره شوه، د هر چا په خوله ټپه شوه، نیمکۍ شوله چاربې ته چې مې دې منظر ته پام شو. ما ویل زه ابراهیم تاجه زړه بېله ابراهیم تاجه، یار د خلکو د ګوګل نه د دې تور خجل ځنګل نه په څه چل باندې بهر کا، خیر د ځان په در په در که تهمتونه په سر واخله، پیغورونه په سر واخله، خو اشنا د ژوند په لاره د ژوندون په خوند خبر که، د تیارو نه یې بهر کا، د سبا پیغورې وجنې د بېګا په تورې وجنې، زمانه په خپله ټیک ده،
باشندې غرضي دي خپل بیګار به ترې نه واخلي خپل بیمار به ترې نه واخلي بس په دې غرض یې وایم بس په دې وجه یې وایم د دې ټولې نړۍ مخ له دا څپېړه په مخ دمه دا اعلان په جار کوم چې بس دی مې ځان له یار کړو دی زما د ژوند رڼا شوه دی زما د ژوند ځلا شوه اوس چې ستړی چېرته راشم چې د کاره چېرته راشم د روزګاره چېرته راشم نو په غېږ کې زر سملم لږه ساه واخلم دمه شم هسې ګپ کې ورته وایم هسې ټوکو کې یې وایم چې اشنا ته مې خانه یې چې اشنا ته مې خانه یې